الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او 85 نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل جهاد کوا د الله په لار کې او ته په اچا باندې مکلف نه صرف په خپل ځان باندې او دا مؤمنان دارته زوا نو ټول مجاهدین دا مالدار نه بعض مجاهدین پکې داسې چې د هغه د اسلحه وس هم نه کېده د سفر د خرچي وس هم نه کېده نو الله جل شانه فرمایل مَن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. څوک چې ښه سفارش وکړي د ده دپاره به په دې ښه سفارش کې حصه وي. نو که ستا سره خپلې پیسې نشته بل چاته ووایه لکه د سره امداد وکړه دا سړی مستحق دی نو دا به جهاد ته لاړ شي نو دا څنګه چې د سړي پیسې ورکړي ده ته اجر او ثواب میلاویږي دغه شان تا سپارښت وکړو تا ته هم اجر او ثواب دا میلاویږي. یو سړی مثلا تبلیغ کې روان دی خو د هغه حالات داسې کمزوري دي پیسې ورسره نشته اوس ته غواړې چې زه ورله پیسې ورکړم خو ستا سره ځان نه نشته نو بل چاته ووایه لکه دې سړي سره لږ امداد وکړه هغه ورله پیسې ورکړي نو تا ته الله جل شانه په دې کې څه کوي اجر به درله درکړي. نو من یشفع شفاعة حسنة چا چې سپارش وکړو سپارش ښه یکن له نصیب منها وي به د ده دپاره حصه د هغې نه. اوس یو سړی دی هغه پولیسو ونیو او د غلا الزام پې دی خو د غلا نه ده کړې بې ګناه نیولی شوی دی نو ته لاړ شه د ده سپارش وکړه چې د غلا نه ده کړې د ده ضمانت هم وکړه او دا را خلاص کړه تا ته په دې باندې اجر میلاویږي. خو که اوس یو سړي غلا کړې ده او ته د غلا نه ده کړې دا غلط سپارش دی ته هم پکې ګناهګار یې دغه شان دی څنګه د غلا کړې ده دغه شان ته هم په دې غلا کې شریک یې ورسره. نن زموږ سپارشونه ټول د قاتل دپاره زموږ سپارش وي د غلاګر دپاره چې دی هغه زموږ د سپارش وي خو چې څومره بدماشان دي چې د هغې دپاره بیا زموږ سپارشه دا چې دی دا وي نو په دې کې به باقاعده دا سړی ګناهګار دی پکې غلط سپارش دی وکړو نو باقاعده پکې ستا حصه ده ښه سپارش دی وکړو او څومره نیک سپارش دی ستا په دې نیکۍ کې چې دا حصه ده. الله تعالی وایي من یشفع شفاعة حسنة چا چې سپارش وکړو سپارش ښه یکن له نصیب منها وي به د ده دپاره حصه د هغې نه. ومن یشفع شفاعة سیئة او چا چې وکړو سپارش بد یکن له کفل منها وی به د ده پاره حصه د دې نه. دغه کې موږ ته دا نمایندګان هم ودرېږي نو مفتي شیخ الاسلام علامة عثماني صاحب دا ووټ چې کوم شرعي حیثیت دی اوس ووټ وخت نه دی خیر دی تاسو خفه کېږئ مه خو اصل کې مسله به بیان کړو. نو دا کسان د دې ووټ یوه معنی سپارش لیکلې ده اوس تا د نمایندګان ولاړ دي دا خلک یو وایي ماله ووټ راکړه بل وایي ماله بل وایي ماله نو تا پکې ووټ هم ورکړو سپارش ته هم وکړو نو کوز دا سړی ښه کارونه کوي سیټ ده ستا پکې چې د هغه حصه شو خو که دا غلط کارونه کوي ځکه سپارش دی که نه او دا څومره غلط کارونه کوي نو باقاعده ته ورسره چې دی دا شریک وي پکې نو هغه مزید یې ځان نه کوي ځکه چې لاول کې موږ ګورو د جومات ته به څومره خلک راتلل هر سړی به زه حقدار یم زه حقدار یم زه حقدار یم خو چې کله هغه کرسۍ ته ورسېده نو بیا زما او ستا تپوس نه کوي خپل ځان را باندې هغه ځای ته رسوي
خو دلته اوس دا غلط کارونه کوي چې باقي له پکې مونږه هغه ورسره حصه ده یو ځکه دې ځای ته هم مونږ رسولی دی ځکه سپارش مونږ وکړو نو چې ښه سپارش دې وکړو جو حصه ده پکې او که غلط سپارش دې وکړو بیا هم پکې چې دا حصه ده نو ومن یشفع شفاعة سیئة چا چې سپارش وکړو سپارش بد یکن له کفل منها وی به د ده دپاره حصه د هغې نه وکان الله دی الله تعالی علی کل شیء په هر یو شیز باندې مقیتا ای قادر سعید بن جبیر او سدی رحم الله قادر دی او یا مقیتا ضحاک رحمه الله وی مقیت ای الرزاق رزق ورکون کی او یا روزی تقسیمون کی او یا امام قتاده رحمه الله عطوه رحمه الله عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ اغه مقیت ای حفیظه حفاظت کون کی و اذا حییتم او کله چې تاسو ته سلام وکړل شي به تحیه پس سلام سره فحیو پس تاسو جواب ورکوي به احسن منها ډیر خد اغینه تاسو ته کوئی السلام علیکم تو الله جواب ورکو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو روایت کې ومغفرته نو خ جواب الله ورکا اگر ته السلام علیکم تو ورته وعلیکم السلام ورحمت الله اگر ته السلام علیکم ورحمت الله ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بهترین جواب الله د سلام ورکا ځکه السلام علیکم دا فوری و جمله ده د دې باندې لسنه کې دا ملوي ورحمت الله دې ورسره سیوا کو دا ځان له جمله شو شل نه کې شوي وبرکاته دې سیوا کو دا ځان له جمله په دې باندې ځان لس مستقل نه کې دي نو دیرش نه کې شوي او چې ومغفرته دا بل روایت دی بیا دا دې ورسره سیوا کو نو څلويخ نه کې شوي او سلام معنی السلام علیکم اتری د شرونو نه د آفتونو نه د مصیبتونو نه محفوظ شي الله دې تاسو سالم وساتي دا دعا ده دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه فرمایل کو تاسو وایي چې موږ دا خلک زموږ سره محبت وکړي د یو بل سره محبوب ترين جوړ شي نو تاسو افشو السلام چې دا خور کوي سلام کوي یو سړي سره ستا ډېر امرانه ده تو ورشي یو پر سلام وکړه هغه به دا سر داسې وي خو دریم پر دې سلام وکړو دریم پر لا نو چې دریم پر له ته سلام وکړو دا به مله داسې ځان لري کار کتلې دي اگر ته سلام کوي او ته ځان چې هغه خپه کړي نو سلام د دې ډېر زیات فضایل چې دا راغلي او چې کوم سړی په سلام باندې ابتدا کوي په روایت کې راځي دا سړی د تکبر نه دا خالی وي البادئ من السلام بریء من الکبر ابتدا د سلام کون کې دا د تکبر نه دا خالی وي الله وی اذا حییتم چې کله تاسو سلام کوئ به تحیه پس سلام سره نو فحیو پس تاسو جواب ورکوي به احسن منها بهتر د اغینا او ردوها او یا تاسو واپس کوئ دغه سلام لره السلام علیکم درته وین وعلیکم السلام ورته وایا ځکه سلام کول دا سنت دی او د سلام جواب ورکول دا واجب دی در باندې لازم دی جواب بخامخه داسې کې د ورکی ان الله بشکل الله تعالی چې علی کل شیء په هر یو شی باندې حسیبه حساب کوونکې په یو څو زګونو کې سلام کول نه دی پکار لکه مثلا یو سړی مکروه دی سړی چې هغه د ماتي او تو ورته چې هغه سلام کوي دلته سلام نه کوي مکروه دی یا دغه شان دي د درس حلقه چې لګېدلې ده او ته چې راشي سلام دلته سلام چې دا مکو یا دغه شان یو سړی روټي تم ناس دی او روټي چې هغه خوري نو په دې باندې سلام چې دا مکو دا سي نورم زګونه علماء کرام چې ذکر کړی دي الله تعالی چې لا اله نشته لایق عبادت الا هو صرف دغه یو الله دی لا يجمعنكم خامخا دا الله براجم کی تاسو لرا الى يوم القيامه الى كما د في سر في يوم القيامه د قیامت فورز باندې یا لجزاء او حساب يوم القيامه د قیامت د ورځ د حساب او د جزاء لپاره لا ريب فيه شيء شک نشته بده کی ومن اصدق او څوک ډیر زیات رښتون کړي من الله د الله تعالی نه حدیثه په خبر کی نو هیڅوک د الله نه ډیر زیات رښتون کې دانشته
من یشفع شفاعتا چاچی وکو سپارش حسنتن خو یکل له وبدد دپارا نصیب حصا منها داغینا ومن یشفع شفاعتا او چاچی وکو سپارش سیئتن بد یکل له وبدد دپارا کفل منها حصا داغینا وکان اللہ او دے اللہ تعالی علی کل شیء پہر یو شیز باندی مقیتا قادر واذا حییتم او کلا چی تاسو تا سلام مقللشی بتحیت پس سلام سرا فحیو بس تاسو چی دے اغا جواب ورکوئی بے احسن منها دیر خد اغینا او ردوها یا واپس کوئی اغیلنا ان اللہ بشکا اللہ تعالی چی دے کان علی کل شیء دے پہر شزبان دی حسیبا حساب کو ان کے اللہ تعالی چی دے لا الہ نشت دے لائق دا عبادت الا ہو سوا دنا لیجمعنکم خامخا دے اللہ بارا جمع کی تاسو لرا الى یوم القیامتی فورز دا قیامت کی لا ریب فیہ ہیچ شک نشتا فدی کی ومن اصدقو او څوک ډیر زیات رښتون کې دی من الله د الله تعالی نه حدیثا په خبره کې نو هیڅوک د الله نه زیات رښتون کې نشته من یشفع شفاعتا حسنه چا چې وکو سپارش خو یکن له عبادت د پارا نصیب منها حساب غینا ومن یشفع شفاعتا سیئه او چا چې وکو سپارش بد یکن له کفل منها وبدد د پارا حصہ دا غینا وکان اللہ او دے اللہ تعالی علی کل شیء فہر یو شیز باندی مقیتا قادر قدرت لرن کے یا مقیتا روزی ورکون کے او روزی تقسیمون کے واذا حییتم او کلا چی تاسو تا سلام وکللشی بتحیت پس سلام سرا فحیو پس تاسو جواب ورکوی بی احسن منها بہتر داغینا خدا غینا او ردوا یا پس کوئی دی لرا ان اللہ بشک اللہ تعالی چی دے کان علی کل شیء دے پہر شیز باندی حسیبا حساب کو ان کے اللہ تعالی چی دے لا الہ نشت دے لائق دا عبادت الا ہو سوا ددنا لیجمعنکم خام خاد اللہ بارا جمع کی تاسو لرا الى یوم القیامت فورز دا قیامت ماندی لا ریب فیہ ہیچ شک نشتا فدی کی ومن اصدقو او څوک ډیر زیات رښتون کې دی من الله د الله نه حدیثا په خبره کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الا سمل سمار پر باندې فور عمل کول توفیق راکړي فلا یزخ خپل تعلق خپل محبت را نصیب کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام کامل طریقې زموږ په ژوند کې راولي الله زموږ کامل مغفرت وکړي الله زموږ کامل مغفرت وکړي الله زموږ کامل مغفرت وکړي او د رمضان مبارک دروازې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي څومره بیماران دي الله صحت کامله عاجله مستمره او نصیب کړي څومره قرضداري د غیر قرضونو د خپل خزانو غیبونه بندوبست وکړي الله مونږ ټول ته حلال رزق به حساب راکړي او د حرامونو مونږ محفوظ کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وصحبه